مشهور خواجه سرا ګل چاهت په دوبۍ کې په ډزو وویشتل شو او مړ شو. د خواجه سرا ګل چاهت ګناه سوه او د چا سره یې څه دښمني وه چې داسې په بې دردۍ سره قتل کړی شو. دوستانو ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو. مشهور خواجه سرا ګل چاهت په دوبۍ کې چا قتل کو؟ دوستانو د څو ورځو نه په میډیا دغه خبره ډیره په تیزۍ چلیږي چې ګل چاهت په هسپتال کې د بېهوشۍ حالات کې پروت دی او ورسره یې دغه لیکلي دي چې ګل چاهت مړ شو. ګل چاهت خو به تاسو ډیر ښه پیژنئ چې په پښتنو کې ډیر مشهور دی او ټیک ټاک باندې ډیر زیات مینوال لري او خپل یوټیوب چینل هم چلوي چې ډیر زیات مینوال لري او ډیرې زیاتې ویډیوګانې هم وایرل شوي دي. خو کله نه چې د ګل چاهت دغه ویډیو په میډیا وایرل شوې ده نو ډیر زیات مینوال یې خفه دي او د خفګان اظهار هم کوي. خو دوستانو مونږ چې کله هم له دغه ویډیو پوره معلومات وکړو نو معلومه شوه چې دغه ویډیو یو کال مخکینی ده او نن سبا هغه په دوبۍ کې د نوي کال دپاره شوګانې کوي چې څو ویډیوګانې هم په یوټیوب باندې راغلي دي چې د جهانګیر خان سره په سټیج ډانس کوي او له اوس هم په دوبۍ کې ده او دا یوه زړه ویډیو وه چې اوس دغه ویډیو په میډیا ډیره زیاته وایرل شوې ده. نو دغه یو افوا وه خو دوستانو ګل چاهت په دوبۍ کې ده او نه چا ویشتلې ده او نه په کار اکسیډنټ شوی دی. خو ګل چاهت اوس هم روغ جوړ دی. دوستانو دغه یو نوې معلومات چې در سره مو شریک کو تر تاسو مو در ورسوو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک شیر کړئ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو را سره تر اخره پورې وکتل او د بلې ویډیو پورې د الله په امان.